محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې الله عزوجل ورته د رحمت للعالمین لقب ورکړی. یعنی رحمت للعالمین په دې معنی چې د ټول عالم لپاره رحمت ګرځول شوی انسان. ما ته تا ته او هر څه چې په دې عالم کې دي دې ټولو ته نبي علیه السلام رحمت دی. یو ورځ نبی علیه السلام د جبرائیل امین نه پوښتنه وکوله، الله عزوجل ما ته د رحمت للعالمین لقب راکړی، آیا د دې رحمت نه تا ته هم څه حصه در رسېدلې؟ تا باندې څه رحم شوی دی؟ جبرائیل علیه السلام وویل چې هو، تر څو چې قرآن نو نازل شوی او خاصتا دغه آیات چې ما ته پکې د امین لقب راکړ شوی. دا آیات چې تر څو نو نازل شوی نو زه په یره کې وم چې هسې نه د ابلیس په شان زه هم ګمراه شم، الله عزوجل را باندې غضب وکړي. خو کله چې قرآن پر تا نازل شو او په هغه کې ما ته د امین یعنی امانتکار لقب راکړ شو، نو الله عزوجل په ما باندې یو اطمینان راوستو چې زه به انشاءالله نه ګمراه کېږم. او قرآن د دې خبرې شاهد دی. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند کیسه تر دې ځایه رسولې وه چې مور یې د مدینې نه د راتګ په وخت کې وفات شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرپرستي عبدالمطلب نیکه ته یې ور په غاړه شوه. عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکاوت او ادب په وجه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمتوب او د مور د وفات په وجه ډیره زیاته مینه او محبت ورسره کاوه، ان تر دې چې د ټولو اولادونو نه خپل ډیر عزت ورته ورکاوه. په دې کې یو ورځ داسې واقعه منځته راغله چې عبدالمطلب ته د کعبې په خوا کې ځای جوړ شوی و. د مشرکینو عادت دا و چې راتلل به د کعبې خوا کې به کېناستل، کیسې به یې کولې. نو عبدالمطلب چې مشر و، تر څو به چې نه و راغلی او خپل ځای کې به نه و ناست، نو څوک به نه کېناستل، ټول به ودرېدلي ول. د ده د ادب او د احترام په وجه خصوصا دا کار به ملګرو او خپلوانو ډېر کاوه او په ځانګړې توګه زامن به یې تر هغه پورې ولاړ ول چې تر څو عبدالمطلب راشي، کینی، دوی ته اجازه یا امر وکړي، بعد د هغه نه به هغوی کېناستل. په دې وخت کې نبي علیه السلام راغی، په بستره د خپل د نیکه نه مخکې کېناست. ترونو یې منع کړ چې د نیکه په بستره مه کېنه، دا ښه نه ده. عبدالمطلب چې ورسېد خپل زامن یې منع کړل چې زما دا لمسی مه منع کوئ. زوی به یې ورته ویل به یې دا زما زوی مه منع کوئ، پرېږدئ چې کېني. داسې به یې ورته ویل دعوا ابني هذا فإن له لشانه، دا زما زوی پرېږدئ ځکه د ده ناشنا احوال دي. الله عزوجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې نښې ښکاره کولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عام خلک متاثره شي. الله عزوجل ډېر وقار ورکړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې کې زمانه تېرېدله، عبدالمطلب سپین ږیری شوی و، د 82 یا 85 کلو ته رسېدلی و او په بعضې تاریخونو کې د 80 کلو په عمر و. ضعیفه شوی و، څه مریضي پې باندې راغله. د مریضۍ دوران کې ابو طالب خپل زوی وغوښته چې په دې وخت کې ابو طالب د ده مشر زوی و. هغه یې راوغوښت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه یې ورته وصیت وکړ چې زما د مرګ نه بعد ته زما د دې بچي په تربیت باندې مکلف یې. د نبي علیه السلام ټوله خرچه او پالنه یې ورته په غاړه واچوله. عبدالمطلب باندې مرض سخت شو. څه وخت لا نه و تېر چې عبدالمطلب د قریشو مشر او سردار مړ شو او د جبل حجون په سیمه کې خښ کړی شو. د نبي علیه السلام عمر په دې وخت کې 8 کاله 2 میاشتې او 100 ورځې وې. موږ دا کیسه تر دې ځایه راورسوله. دا چې نور څه پېښ شو او څه به پېښېږي دا به په بله ویډیو کې بیان کړو. موږ د خپل د خیر دعاګانو نه مه هېروئ.
تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.